بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو کتونکو، نن مونږ د کابل ولایت موسهي ولسوالۍ ته راغلي یو او دلته د اړمنو خلکو لپاره چې په اکثره پکې تعداد د معیوبینو، معلولینو، یتیمانو او کونډو شامل ده، د 200 په تعداد هم دوی ته د خوراکي بستې مرسته راوړې ده چې تاسو کتلی سئ انشاءالله په نږدې وخت کې به دغه مرسته دوی ته بشپړه شي. موسهي ولسوالي یو له هغو ولسوالیو نه ده چې د اړمنو خلکو، یتیمانو او کونډو تعداد پکې زیات ده. دا نورو ډېرو مرستو ته هم اړتیا لري، جمع را روان ده بلکې جمع جریان لري، ژمنیو مرستو ته هم اړتیا لري. نو په ټولو اهل الخیر ورونو باندې، مؤسساتو باندې غږ کوو چې دلته نورې مرستې هم راوړي. جزاک الله خیر. Thank you.